نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې الته به پسې تله نو ته چې کله غار حرا ته وخیږې که نه نو تا ته به بیا پته ولګي چې خدیجه رضی الله تعالی کم محبت و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یوه ګنټه کې خو چې چاک سړی وي الته ختی شي صرف هغې سر ته به وخیږي او چې کله سر ته وخیږي بیا چې هغې غار ته په ښکته کوزیږي نو لاس په لګی او ښکته به کوزیږي دومره مشکل ځای دی او چې هغې غار کې کښېنې که نه نو بیت الله شریف تی بالکل په ډاګه دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې ناست او کعبې شریفې ته به یې کتل او د الله عبادت به یې کو نو خدیجه رضی الله تعالی به یوازې روانه شوه زنانه ذاتو او د ځان سره به یې خوراک واخیست او هلته به یې نبي علیه الصلوۃ والسلام لوړو یقین په الله وکړه که نه چې کله غار حرا ته وخیږي که نه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها دغه قرباني رایادي که نه د زړه نه به دې بې اختیاره دعاګانې ورته خیږي بې اختیاره دعاګانې به د خدیجه رضی الله تعالی زمونږ به څه دعا خو دا زړه به دې خوشحالېږي چې خدیجه یقینا تا زما د محبوب سره ډېره مینه کړې ده ته زنانه ذات وي په دې خوشي غرونو کې او دومره ګران ځای ته به راتلې او تا به د نبي علیه الصلوۃ والسلام د خوراک څښاک انتظام کو یقینا ته زما په محبوب باندې ډېره مینه وي هلته به تا ته فتح ولګي نو یو ځل نبي علیه الصلوۃ والسلام غار حرا کې ناست دی فرشته راله په انساني شکل کې او د نبي علیه الصلوۃ والسلام سره خواته کېناسته او نبي علیه الصلوۃ والسلام ته وایي اقرأ وایه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ما انا بقارئ زه لوستونکی نه یم څه ووامه نو فرشتې ورله داسې غاړه ورکړه نو زور یې پرې وکړو نو چې زور یې پرې وکړو بیا ورته وایي اقرأ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا فرمایي وایي زه خو لوستونکی نه یم نو بیا یې ورله څه ورکړو زور ورکړو نو په درېیم ځل ورته بیا وایي اقرأ نو نبی علیہ السلام فرمایي ما انا بقارئ نو په درېیم ځل یې بیا څه ورکړو زور ورکو نو فرشته لګیا شوه وی اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا آیاتونه څه شو نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې ځای نه راپاڅېدو او یېرېدلی دی خو ډېر زیات یېرېدلی دی ډېر زیات یېرېدلی دی ځکه چې فرشته راله او بیا چې د انسان له غاړه ورکړي او زور وله ورکړي نو نبي علیه السلام باندې ډېره زیاته یېره وه نو کور ته راغی نو عایشه خدیجه رضی الله تعالی چې خواله چې راورسېدو نو زملوني خدیجه ما په څادر کې پټ کړه زما ساړه کېږي نو نبی علیه السلام پرېوتو او خدیجه به په زر زر څادرې راواچولې نو چې لږ ټایم وشو که نه او نبی علیه الصلوۃ والسلام لږ ګرم شو او هغه یره ترې لاړه نو سر یې ښکاره کړو وی خدیجه زه یېرېږم چې زه به مړ شم زه به څه شمه مړ شمه زه دا برداشت نشم کولی زه یېرېږم نو خدیجه به ورته فرمایي وایي کله زما محبوبه داسې چېرته نشي کېدی داسې چېرته نشي کېدی ته د خپلو خپلوانو سره خپلولي پالې ته بربنډو ته جامې ورکوي ته د یتیمانو په سر باندې لاس ږدي ته د بوج وړونکو سره بوج اوچتوي ته خو چې څومره د خیر کارونه دي هغه کوي الله به تا چېرته نه رسوا کوي الله به تا چېرې نه رسوا کوي داسې مه کې نشي کېدی د دې نه معلومه دا شوه که نه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګړه کوي که نه الله د هغه حفاظت کوي الله د هغه څه کوي څوک چې د الله د بندګانو ښېګړه کوي الله د دغه انسان حفاظت کوي نو خدیجه ورته فرمایي وایي ته خو د کونډو د رنډو د یتیمانانو حفاظت کوي الله به تا څنګه رسوا کوي داسې نشي کېدی دې ته وایي ښځه دې ته څه وایي ښځه هم هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي بوج پرې راشي خفګان پرې راشي ټینشن پرې راشي دې کور ته راشي نو دا ښځه ورته وایي سړیه فکر مه کوه الله به خیر کړي ته ولې دومره ټینشن اخیستی دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي دې ته پته ده زما په خاوند باندې بوج دی فلحال خفګان دی ورته نو دا د خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګانونه وله ختم کړي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کو زړه یې راله سپک کو داسې تسلي وله ورکړه بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل هغه د انجیل لوی عالم دی راځه چې هغه خواله دی بوزمه نو نبی علیه الصلوۃ والسلام یې بوز د ورقه ابن نوفل خواله هغه لوی عالم و نو هغه ته وایي ای د تره زویه ته د وراره دا خبرې واوره چې دې څه وایي نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته د غار حرا هغه ټوله قصه یې وکړه نو چې ټوله قصه یې ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته وایي قسم په الله د اخري زمانې هغه پیغمبر هم ته اخر زمانې هغه پیغمبر هم ته خو یې کاش چې زه ژوندی وې چې ته مکې والو د کلي نه ایستې چې ما ستا امداد کړی وې امداد کړی وې نو نبی علیه السلام حیران شو وی ما به مکې والا وباسي ولې به ما وباسي زه خو د چا سره بد نه کوم زه خو دلته د هر چا سره ښېګړه کوم نو ما به مکې والا وباسي او زما خو لوی خاندان دی نو ما به خلک څنګه وباسي ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل وی او دا ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړې دا خلکو د کلي نه ایستلی دی خلک د کلي نه څه کړی دی ایستلی دی خو بیا چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې پیغمبري راله که نه او نبی علیه السلام د مکې نه وته نو په دغه ټایم کې ورقه ابن نوفل وفات شوی و بیا چا د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړو وی ورقه ابن نوفل چې دی د دنیا نه مسلمان تللی دی کو کافر تللی دی ځکه چې ته کله د مکې نه وتې او ستا باندې کله اخو په ټایم کې وفات شوی و نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولید چې په سپینو جامو کې و په سپینو
جامو کې. نو علما لیکي وی مړی چې په سپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت دی، دا د هغه د خوش قسمتۍ او د خوشبختۍ علامت دی چې کله مړی په خوب کې ویني په سپینو کپړو کې، دا د هغه د مغفرت علامت دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی ورقه بن نوفل ما په خوب کې ولیده چې په سپینو جامو کې، په سپینو جامو کې هغه بیا وفات شوی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا کور ته راغی، کور ته راغی 3 کاله پس نبی علیه الصلاة والسلام بیا غار حرا ته لاړ، غار حرا ته لاړ. نو چې د غار حرا نه واپس راته نو اخ فرشته بیا دا وی د اسمان په کنارو باندې دا د اسمان د کنارې ډکی کړي دي، اسمان کنارې ډکی کړي دي. بیا غ فرشته ولیدله، بیا غ فرشته نو چې کور ته بیا راغی بیا په تبر راغلی دا. نو خدیجه بیبي ته فرمایي وی دسرونی په ما باندې صادری راواچو، ما پټ کته براله. الله تبارک وتعالى آیتونه نازل کړو، یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر. اے صادر اغوستون کیا صادر بنور نه غوندي پاسا 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 ستا په ذمه باندې یو کار ولګید. قم فانذر خلق وير ود الله د عذابنا، وربك فكبر د الله لوی بیان کا، د الله لوی بیان کا. پاسا نور ستا د ملاست ټایم نه دی اوس پاسا. بس خدیجه بیبي ته فرمایلی وی الله په ما باندې وحی نازل کړه، لومبه تصدیق خدیجه بیبي وکړه. د الله پاک پیغمبره ته د الله پیغمبر یو ما پتا ایمان راوړو. الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی؟ خدیجه بیبي. په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبي راوړی دی، په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی؟ ابو بکر رضی الله تعالی، او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خدیجه بیبي یو ځل ولاړ دي، بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به کو 2 رکعات نفل منځ به کو، 2 رکعات نفل منځ به کو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ او خدیجه بیبي په شاته ولاړه د منځ کې. نو علی رضی الله تعالی ولیدل، نو تاسو ته وکړو وی د ترز وی داسې دي دا څه کوي؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی الله ز پیغمبر جوړ کړم، په ما باندې ایمان راوړ علی. نو علی رضی الله تعالی فرمایل وی زه به د پلار سره مشوره وکم د ابو طالب سره، هغه سره وسو کما مشوره وکم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل علی په ما باندې به خلک نه خبرای، کو ایمان راوړي کو نه راوړي خو هغه ته سوایا ما، هغه ته سوایا ما. علی هو چې راغی څنګه چې سار شو په خپل راغی وی د الله پاک پیغمبر ما پتا باندې ایمان راوړی دی، ما پتا باندې ایمان راوړی دی. الله نو بیا په علی رضی الله تعالی سره وړو ایمان راوړو. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 25 کاله پاتې شوه، 25 کاله او 25 کاله پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه جدا شو، وفات شو. خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو او انت په جنت المعلا کې دفن ده، په مکه مکرمه کې الته هغه بچیم دی او هغه ورسره دفن ده، بچیم دفن دی او هغه دفن ده. نو الته بیا دفن شو او په کم کال چې دا وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس دومره خپاو کنه چې هغه کال ته عام الحزن وي. نبی علیہ السلام په فرمایلی دا زما د غمونو کال دی، دا زما د غمونو کال دی، عام الحزن. ما نه هغه بیم جدا شو چې مال به تسلی راکوله، د غمونو کال. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیره مینه کړې دا او د دې فضائل یو ځل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې وو او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خوراک راغسته غار حرا ته ختله. جبرئیل امین راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبر خدیجه را روانه ده او تعالی د خوراک لوخي راغسته دي، خوراک له راغسته. خدای الله پاک پیغمبر چې کله ستا خواله راشي کنه نو زما سلام پې مو وایا او الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما سلام پې مو وایا. الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام وایا او جبرئیل امین وی زما سلام پې مو وایا. نو چې خدیجه رضی الله تعالی عنها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په مسکا شوې خدیجه پتا باندې الله او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام وای، پتا باندې سلام وای. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیره زیاته مینه وه. خدیجه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اکثر مجالس کې د خدیجه ذکر کو، نو ما په غوسه راتله وی هانه کې ما خدیجه لیدلم نو وځکه چې هغه وفات کېدنه زلا پیدا شوم نو ما خو بیا یو مخ کې بنې تیر شوی وکنه بیمار به غوسه راتله چې د خدیجه ذکر کو. امام ورته چې الله پاک پیغمبر چې داغي بوډۍ نه ما سیوا بل څوک نشته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایي چې عائشه خدیجه وکنه یقینا هغه شانتي بل څوک نشته دی. عائشه ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راته اول ستا خلک ما ته دشمنی ته ولاړو نو مال به تسلی خدیجه راکوله، د دې خور و دغه حالانو مخاله د دې خبرې او د خدیجه بیبي خبرې یو شانتي وي. عائشه بي فرمایي دا نبی رسول الله سلام په کټ کې داسې ډډواله وخت په فکر پروتو نو بار خاله خبرې وکړي نو چې خاله خبرې وکړي نبی رسول الله فورا را پاسه په کټ کې نه کېناستو ما ته چې عائشه ما ته چې د خاله خبرې نه دي ما ته جواب د الله پاک پیغمبر د خاله خبرې دي. نو نبی رسول الله سلام سره داسې ټیټ کړ خفه غون تکیناس خدیجه رضی الله تعالی عنها یاد شو چې کله بم پکور کې پخلې وشو نو نبی رسول الله سلام په دې د پتون د سروچت کو او چې د خدیجه بیبي څومره ملګری وي کنه زنانو خپل ملګری وي ځان لکنه
پس د مرګ د هغې نبي علیه صلات وسلام به داسې یو پتون روچت کو وی به چې د خدیجه مرګرو له دا اوسئ پس د مرګ د هغې مرګرو له به یې دا لېږل تحفې به یې لېږلې دومره ورسره د نبي علیه صلات وسلام مینه وه د دې سره دومره ورسره مینه وه الله یو ځل د نبي علیه صلات وسلام زوم دی ابوالعاص او په ده باندې د نبي علیه صلات وسلام مشرۍ لور زینب رضی الله تعالی عنها واده وه نو دی په غزوه بدر کې گرفتار شو ځکه چې د کافرو په ټیم کې د کافرو د طرفه جنګېدو نه دی گرفتار شو چې کله گرفتار شو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی هر قیدي د خپله فدیه راوړي موږ به آزاد کو نو قیدیانو مکې مکرمې ته سوال جواب ولېږلي موږ له پیسې راولېږئ موږ قیدیانو چې موږ آزاد کړي نو هر رشته دار به د خپل رشته دار دپاره پیسې رالېږلي هغه به یې څه کوو آزادو نو د نبی علیه صلات وسلام لور چې وه زینب رضی الله تعالی عنها هغې هم د خپل خاوند ابوالعاص دپاره فدیه راولېږله نو فدیه چې رالېږله نو د غاړې امیلې وه هغه یې راولېږو وایي دا زما بابا ته ورکړئ ووایه ورته چې زما خاوند را آزاد کړي زما خاوند را آزاد کړي نو نبی علیه صلات وسلام له به د یو قیدي فدیه راتله هغه به آزادو نو د ابوالعاص فدیه راله چې فدیه راله د نبي علیه السلام مخې ته داسې امیل کېښودی شو وایي د الله پاکه پیغمبره دا ستا د زوم د ابوالعاص فدیه ده ستا لور زینب رالېږلې ده وایي چې زما خاوند را آزاد کړه نو نبی علیه السلام هغه امیل داسې په لاس کې راواغسته که نه نو داسې په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه یې اوښکې به یې دي ژړلې ورته دا هغه امیلو چې کله زینب رضی الله تعالی ودېده که نه نو خدیجه رضی الله تعالی د خپلې غاړې نه راکوز کړو دې ته یې واچو نو چې نبی علیه السلام هغه امیل راواغست داسې په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه یې اوښکې به یې دي ژړلې ورته نو صحابه کرامو ترې نه تپوس وکړو وایي د الله پاکه پیغمبره که ته چېرته په دې فدیه باندې خفی نو خیر دې موږ به د ابوالعاص نه نالو که نه هغه به هسې آزاد کړو نبی علیه صلات وسلام وفرمیل نه زه په دې خفه نه یم چې دا د ابوالعاص فدیه ده خو زه په دې باندې خفه یم چې دا هغه امیل دی چې خدیجې زینب ته ورکړی و زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړی و نو ما ته هغه ټایم رایاد شو چې کله هغې د خپلې مرۍ نه کوزه وه دې ته یې اچم ما ته هغه ټایم رایاد شو وی نه دا په فدیه کې راغلی دی دا به زه منظورومه دا ما په فدیه به بیت المال کې کېښود د مسلمانانو حق دی او ابوالعاص آزاد کوي ابوالعاص څه کوي آزاد کوي بیا هغه مسلمان شو ابوالعاص رضی الله تعالی عنه صحابي ته نه بیا جوړ شو دا د نبی علیه صلات وسلام اوله نکاح وه د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره او دا د نبی علیه السلام اوله بیبي وه او د دې په ژوند کې نبی علیه السلام دویمه نکاح نه وه کړې چې کله دا وفات شو بیا نبی علیه السلام نور نکاحونه کړي دي